بسم الله الرحمن الرحیم. والمطلقات طلاق شوی ښځې باید تربصن انتظار کوي بانفسهن په ځانونو خپلو ثلاثه قروء درې حیضه. پس د طلاق نه الله فرمایي چې درې حیضو پورې ستاسو عدت دی. ولا یحل او نه دي روا لهن د پاره د دوی یکتمنا چې پټ کړي ما خلق الله هغه څه چې پیدا کړي دی الله فی ارحامهن په ګېډو د دوی کې. ان كن يؤمن بالله کچیر دوی ایمان لري په الله والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ. وبعولتهن او خاوندان د دوی احق بردهن ډېر حقدار دي په واپسۍ د دوی. فی ذلک په دې موده کې ان ارادو کچیر اراده لري دوی اصلاحا د اصلاح. ولهن او د پاره د زنانو حقونه دي مثل الذي په شان د هغې حقونو علیهن چې په دې ښځو باندې دي د خاوندانو د پاره بالمعروف په ښه طریقې سره. وللرجال او شته د پاره د سړو علیهن په ښځو باندې درجتن اوچتوالی. والله والله رب العالمین عزیز ډېر زورور دی حکیم لوی حکمت والا دی. الطلاق طلاق رجع مرتان دو ځله دي. فامساکم بمعروف پس د دینه یا خو ساتل دي د ښځې په خاوند باندې په ښه طریقې سره. او تصریح باحسان یا پرې ښودل په ښېګړې کولو سره. ولا یحل لکم او نه دي روا ستاسو دپاره ان تأخذو چې واخلئ تاسو مما اتیتموهن د هغه څه نه چې ورکړي دي تاسو دوی ته شیئا څه شي. الا ان یخافا مګر دا چې یریږي دواړه الله یقیما چې نشي پابندي کولی حدود الله د حکمونو د الله. فإن خفتم نو که تاسو یریږئ الله یقیما چې نشي کولی دواړه پابندي حدود الله د حکمونو د الله. فلا جناح علیهما نو نشته هیڅ ګناه په دواړو باندې فیما افتدت په هغه څه کې چې بدله ورکوي دا ښځه په هغې سره به په بدل د نفس خپل کې. تلک حدود الله دا حکمونه د الله تعالی دي. فلا تعتدوها نو د دینه بهر موزه تجاوز مکوئ. ومن یتعد او څوک چې بهر وتلو تجاوز وکړو حدود الله د حکمونو د الله رب العالمین فاولئک پس هم دغه کسان هم الظالمون ام دوی ظالمان دي.